د رزق د فراخۍ دپاره په قرآن او حدیث کې یولس کنجیانې راغلي دي. دا 11 اعمال یو قسمه کنجیانې دي، کلیانې دي د رزق دپاره. په دې 11 کارونو سره الله رب العالمین زموږ او ستاسو رزق کې فراخي راولي. یعنی دا 11 کارونه چې څوک کوي الله رب العالمین به په ده باندې چرته فقر رانولي. د ده دا فقر او تنګي به الله رب العالمین ختم کړي. اکثر خلک دا شکایت کوي یاره زموږ کاروبار نشته، روزګار هم نشته، غریبي هم دا فقر دی، څه بنده لاره هم نه روانېږي. نو دا 11 اعمال داسې دي چې په دې سره الله رب العالمین موږ او تاسو لپاره د رزق خزانې راکولاوي. اولنی عمل د خپلوانو څخه خپلولي ساتل چې په دې سره الله رب العالمین د رزق دروازې را خلاصوي. حدیث کې راځي من سره ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې دا خوښه ده، چاله چې خوشحاله کوي دا خبره چې الله رب العالمین د ده په رزق کې برکت ورتوي او د ده په عمر کې الله برکت ورتوي، نو دا سړی د خپلوانو څخه خپلولي ساتي. د خپلوانو سره بایکاټ چې دی دا د انسان رزق بندوي، په دې سره تنګي راځي. او د خپلوانو څخه خپلولي ساتل په دې سره الله رب العالمین د رزق دروازې را خلاصوي. دویم حج او عمره کول. که چا حج کلی بیا پسې عمره کول، عمرې کلی د حج پسې کول، په دې سره الله رب العالمین د رزق دروازه دا دویمه چابي ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تابعوا بین الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير حبس الحديد والذهب والفضة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حج او عمره دا غریبي او ګناهونه داسې ختموي لکه څنګه چې په بنۍ سره په اور سره د اوسپنې هغه زنګ او دارنګې د سرو زرو نه هغه ګندګي لرې کېږي، داسې الله رب العالمین په حج او په عمرې سره فقر او غریبي ختموي. دریم عمل صدقه ورکول. په صدقو سره الله رب العالمین د رزق دروازې را خلاصوي. حدیث کې راځي هر سحر ملایکې دي، 2 ملایکې هغه اعلان کوي، یو قسمه دعا کوي. یو ملک داسې دعا کوي یا الله څوک چې ستا په لاره کې خرچه کوي الله رب العالمین هغې له نور ورکړي، هغې نعم البدل هغې له ورکړي. په بل حدیث کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث قدسي دی، الله رب العالمین وایي ای بني آدمه ته خرچه کوه زه به په تا باندې خرچه کوم. نو دریمه کنجي د رزق د فراخۍ صدقه ورکول. هر سحر چې سړی راپاڅېږي کم از کم 15 روپۍ 10 روپۍ صدقه دې ورکوي، الله رب العالمین به پرې د رزق دروازې راکولاو کړي. څلورمه چابي د رزق د فراخۍ دپاره توکل دی په الله باندې، په الله باندې اعتماد ساتل، په الله باندې عقیده ساتل. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که تاسو په الله باندې حق توکل وکئ، رښتینی توکل او اعتماد او بروسه په الله وکئ، الله به درله داسې رزق درکوي لکه څنګه چې الله رب العالمین مرغانو ته ورکوي. مرغان چې سار د جالو نه راپاڅېږي نو بلکل تشې ججوري، او ماښام چې کله جالو له واپس شي نو ډکې ججوري، نی دوکان شته نی فټې شته، الله به د رزق ورکوي. پنځمه کنجي د رزق د فراخۍ دپاره شکر، هر نعمت باندې شکر ادا کول. قرآن کې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کړو الله وایي زه به درله نور هم سیوا کوم. معمولی نعمت هم د باندې الله وکړو ته شکر وباسوي الحمدلله چې تعالی له دا نعمت راکړو، الله به درله نور هم سیوا کړي. شپږمه کنجي د رزق د فراخۍ دپاره د مور او پلار سره احسان کول، د مور او پلار سره ښېګړه د هغې خدمت کول. اوومه کنجي د رزق د فراخۍ دپاره هر ماخوستن سورة الواقعه لوستل. لکه عبدالله بن مسعود فرمایي وایي ما خپلو لوڼو ته سورة الواقعه یې زده کړې ده، په موږ باندې به چېرته هم غریبي را نه شي. او اتمه کنجي د رزق د فراخۍ دپاره تقوا ده. قرآن کې الله وایي که تاسو د الله نه ویرېږئ ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، چا چې د الله نه یېره وکړله، تقوا یې په ځان کې راوستله، الله پاک به دله د داسې طرف نه رزق ورکړي چې الله د ده به پرې سره ګمان هم نه وي. او نهمه کنجي د رزق د فراخۍ دپاره د ضعیفو او د کمزورو خلکو مدد کول، په هغې باندې خوشحالي راوستل، د ضعیفانو سره مرسته او تعاون کول. ځکه حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ستاسو مدد او تاسو ته چې رزق میلاویږي دا الا بضعفائکم، تاسو ته په ضعیفانو ستاسو کې چې کوم کمزوري خلک دي د هغې د وجې نه الله رب العالمین ستاسو مدد هم کوي، تاسو له الله رزق هم درکوي. د ضعیفو خلکو سره د کمزورو نه د ځان سره د لاندې خلک چې کوم دي د هغې سره تعاون او مرسته کول، په هغې خوشحالي راوستل. او لسمه کنجي د رزق د فراخۍ دپاره د الله رب العالمین عبادت ته ځان فارغول. د عبادت ټیم راشي ته خپل روزګار پرېږدي او بس الله رب العالمین عبادت ته ځان فارغ کړي. حدیث کې راځي حدیث قدسي دی، الله رب العالمین فرمایي و ای بني آدمه ته
ته زما عبادت ته ځان فارغه که نو زه به ستا دا سینه د غنا نه ډکه کم او ستا فقر او غریبي به ختمه کم. او 11مه کنجي د رزق د فراخۍ دپاره نکاح کول. قرآن کې الله فرمایي تاسو د غیر شادي شده خلکو له دا چا چې نکاحونه نشته دی دیو له نکاح وکئ. ان یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله. که دی غریبانان نو الله به مالداره کړي د خپل فضل نه. نو دا 11 کنجیانې دي، دا 11 اعمال دي چې دا موږ تاسو په خپل ژوند کې راولو. دا سړی به چرته هم غریب نشي، په ده به چرته هم فقیري را نشي، داسې به محتاجي به ده را نشي چې دا بیا ډېر زیات پریشانه وي.